السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ ویاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه پریزنټ انډیفینټ ټینس دی. خاص کار پر دې توجه د جملې جوړول. کله چې موږ جملې جوړو په دې کې څه مشکلات چې اصول دي په هغه باندې ځان پوه کول. اسانه طریقې موږ درښیي که او یو دا چې په دې دا جملې چې موږ جوړوو یې څه پوښتنې کې راولاړېږي پیدا کېږي. دغه پوښتنو جوابونه اکثره وختونه چې زه دا سبقان ورته وایم په کلاس کې نو شاګردان مختلف پوښتنې کوي یا زه د دې څه مختلف پوښتنې کوم چې دوی په هغه کې اکثره وختونه ناکامیږي. نو زه به هغه پوښتنې هم دلته کښېږدم چې زموږ ستاسو ښه په دې جملو باندې جوړولو سره خلاص. نو راځو اول د واره جملې جوړولو ته بیا په هغه کې پوښتنې کوو. اوله I go to school. زه سکول ته ځم. Do I go to school? زه سکول ته ځم. I do not go to school. زه سکول ته نه ځم. په دې اوله کې پوښتنه دا ده I go to school. په دې کې ولې هیلپینګ ورب نشته؟ ځکه موږ دا ویلي وای چې په هر ټینس کې دغه ټینس ولې هیلپینګ ورب، نو په دا جمله کې هیلپینګ ورب ولې نشته؟ د دې جواب دا دی موږ ورته وایو چې پریزنټ انډیفینټ ټینس کې په ساده جمله کې هیلپینګ ورب نه استعمالیږي، نه ډو نه ډز. دا یوه پوښتنه. دویمه پوښتنه Do I go to school؟ آیا زه سکول ته ځم؟ په دې کې پوښتنه دا ده دلته ډو راغلی دی ولې ډز نه راځي؟ موږ ورته وایي چې له جمع سره ډو استعمالیږي چې په جمله کې فاعل جمعي دغه سره به ډو استعمالی په سواله کې. نو څوک دا پوښتنه کوي چې دا آی چې دی دا خو واحد دی، دا خو جمع نه دی. د دې جواب دا دی موږ آی خو ظاهرا دغه په لیکلو کې واحد باندې، لیکن دا اکثره وختونه موږ د جمع پر ځای باندې استعمالوو. مثلا په روزمره ژوند کې ورځني ژوند کې دا موږ د جمع پر ځای استعمالوو. لکه موږ او تاسو چې یو چا ته وایو موږ تا ته وویل تا زموږ خبره نه منې، حالانکې دی یې کړې دی وایي موږ تا ته وویل. نو د دې استعمال چې دی د جمع پر ځای باندې استعمالیږي. نو دا خبره موږ ثابته کړله چې دا رقم په اردو ژبه کې په ځاپیان هم دا وایي چې موږ هم نه اوس کو به تا دي، حالانکې هم معنا موږ دی کړې وه دی وایي هم نه اوس کو به تا دي، موږ هغه ته وویل یا ما هغه ته وویل، دی کړې خپل ځان ښیي. دا رقم د عظمت لپاره هم استعمالیږي د آی د جمع پر ځای باندې. دا رقم خدای په قرآن کې فرمایي چې موږ ستاسو مخکې ډېر زورور قومونه تباه کړي دي چا چې زموږ خبره نه منل، حالانکې الافاق یو دی بیا هم وایي چې موږ هغه د عظمت لپاره راځي. نو آی چې دی په دې وجه جمع دی چې دا موږ د جمع پر ځای استعمالوو. دا خو د دې پوښتنې جواب شولو. اوس راځو نورې پوښتنې په دې کې. He goes to school. دی سکول ته ځي. Does he go to school؟ آیا دی سکول ته ځي؟ He does not go to school. دی سکول ته نه ځي. نو په دې کې چې دی د دا ګو سره ای اس راغلی دی. خلک دا پوښتنه کوي چې دا ای اس څنګه دلته استعمالیږي؟ هلته لوړه ولې نه دی راغلی په لوړه جمله کې چې I go to school هلته ولې نه دی اضافه شوی؟ د دې پوښتنې جواب دا دی چې هی چې دی دا واحد دی، د واحد سره موږ په پریزنټ انډیفینټ ټینس په بل ټینس کې نه، یوازې په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې هغه چې هم سبجیکټ یې واحد دی لکه هی دغه سره موږ کله ای اس کله اس کله آی اس اضافه کوو. نو دا جواب دی. نو دا رقم Does he go to school؟ آیا دی سکول ته ځي؟ دلته بله پوښتنه دا ده څوک وایي چې دلته ولې ډز راغلی ولې ډو نه دی لیکل شوی؟ موږ هغه ته وایو چې دا واحد دی، د واحد سره ډز استعمالیږي. دا او بل راځو دا نور پوښتنه. یوه خبره خو دا د یادولو وړ ده چې ډېره مهمه ده. دا په د پریزنټ انډیفینټ ټینس بله جمله ویډیو چې موږ جوړه کړې ده په هغه کې موږ دا خبره یاده کړې ده چې جمله په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې څنګه جوړیږي یا په هر ټینس کې څنګه جوړیږي. موږ دا ورته وایو چې ساده سوالیه منفي څنګه جوړیږي. موږ ورته وایو چې کله ساده جملې سه سوالیه جوړوي دا غټ چینج دا دی پکښې بدلون دا پکښې
چې ته به هیلپینګ په ساده کې خو اول دپاره فایل لګول کېږي، لیکل کېږي، ایښول کېږي. په سواده کې بیا دا چینج راځي، هیلپینګ ورب اول لیکل کېږي، بیا سبجیکټ یا فایل لیکل کېږي. او منفي چې جوړه د ساده څه چې منفي جوړه هغه بیا دا رقم دی، نور هغه ساده جمله ده، بس صرف په دې کې په ناټ اضافه کوي، هغه هم د هیلپینګ ورب وروسته. نو دا پوښتنه که چیرې ستاسو ذهن کې دا خبرې صفا کښېنستلي سر مې خلاصوي، ویډیو سره لایک کړئ، نور هم سبقه ته دوام ورکوو. راځو دا نورو جملو ته. په دې کې مې څه پوښتنې؟ It rains باران اوري. Does it rain آیا باران اوري؟ دا دومه جمله کې زموږ څه دا لیکل شوي. It does not rain دا منفي جمله ده. It does not rain باران نه اوري. یا اوله جمله موږ دا رقم وایو It rains in winter په ژمي کې باران وي. دا ساده ده. په دې جمله کې اکثره وختونه په دې ټینس کې شاګردان غلطي کوي چې زما تجربه ده. هغه دې دا وایي د رین سپالینګ It is falling the rain. رقم جملې جوړي. نو د دې دا جمله چې ده دغه چې باران اوري دا اکثره وختونه په ایټ باندې شروع کېږي. It rains. نو موږ ویلو چې کله په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې اکثره وختونه چې کله فاعل واحد وي لکه دا ایټ چې دا واحد دی د دې سره د ور په اخره کې کله اس کله آی ای اس اضافه کېږي. نو دلته اس اضافه شوی دی. که څوک بیا دا پوښتنه وکړي دلته هیلپینګ ورب ولې نشته، موږ بیا دا ورته وایو چې پریزنټ انډیفینټ ټینس کې په ساده جمله کې هیلپینګ ورب نه استعمالیږي او په دې کې اول فارم استعمالیږي. نو بیا چې موږ دا دلته ډو ولیکو ډز موږ لیکلی ډز اټ رین آیا باران اوري. که څوک دا پوښتنه کوي چې دلته ولې دغه ډز راغلی دی، موږ ورته وایو چې اټ چې دا واحد دی د دې سره ډز استعمالیږي. موږ ویلي وله په اصولو کې چې د واحدو فعلو سره ډز استعمالیږي، ډو نه استعمالیږي. دا رقم راځو دې خبرې ته. په دې کې دا وروستۍ درو جملو کې مې څه پوښتنې دي هغه موږ جوابوو. مثلا د ایګل فلایز ویری های، باز یا شاهین هر څه چې موږ ورته وایو تاسو ورته وایاست هغه چې دی ډېر لوړ الوزي. د ایګل فلایز ویری های شاهین ډېر لوړ الوزي. نو دلته دا خبر راغلی چې د آی ای اس چیرې لیکل کېږي چیرې استعمالیږي. موږ به دا ووایو چې کله د یو ور په اخره کې په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې چې کله فاعل واحد دی لکه دا ایګل چې دا واحد دی، فلای دی د دې په اخره کې وای دی، دا چې ته په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې په ساده کې جمله جوړی وای به لیر کې دغه پر ځای به آی ای اس لیکئ. لکه دلته چې وایي د ایګل فلایز ویری های. دا رقم ډز د ایګل فلای ویری های او دلته زموږ سره د آی ای اس اضافه شوی دی. دلته آی اس نه راځي په سواده کې یوازې په ساده کې راځي. ډز د ایګل فلای ویری های آیا باز ډېر لوړ الوزي. دا رقم د ایګل ډز ناټ فلای ویری های باز ډېر لوړ نه الوزي. نو دا زموږ د نن سبق. الله دې وکړي ستاسو ښه سر په خلاصوي. که مو ویډیو خوښه شوي لایک یې کړئ او دا رقم په کمنټ کې جملې ولیکئ، پوښتنه وکړئ، موږ ته رایه راکړئ. دا رقم یو څو جملې ولیکئ په دې ټینس کې. مننه.